کې موږ تاسې دوه اسباب لرو د دې ناروغۍ نه د بچ کېدو لپاره. یو مادي اسباب دي او یو غیبي اسباب دي. مادي اسباب لکه هغه طبي تدابیر، هغه طبي امکانات چې کوم دي، طبي سپارښتنې چې کوم دي، لکه ماسک اچول، لاسونه مینځل، په عامه ځایونو کې نه راټولېدل، سفر نه کول، بهر ته تګ راتګ یا قرنطین، دا ټول. او غیبي اسباب لکه اذکار، عبادات او پر الله تعالی توکل. موږ باید دواړو ته هممهاله پام وکړو، یعنی هیڅ یو له پامه ونه غورځو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اعقلها وتوکل علی الله. عقل نه کار واخله او پر الله تعالی توکل کوه. یعنی په دې معنی چې هم مادي او هم غیبي اسباب دواړه سره یو ځای راټولوه او عمل پرې کوه. داسې مه کوه چې یو خوا نیسې بل خوا پرېږدې.